آی سی سی نړیوال جام لپاره نغدي جایزه اعلان کړه. سلام او مینه دوستانو، په یوه بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. او که چېرته زموږ له چینل سره نوي یوځای شوي یاست، دغه چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ، تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوې او تازه مطالب خپروو. د کرکټ نړیوالې شورا د راتلونکي نړیوال جام د ګټونکي لوبډلې لپاره د 10 میلیونه ډالرو نغدي جایزې اعلان وکړ. د کرکټ نړیوالې شورا د راپور له مخې نړیوال جام ګټونکي لوبډلې ته 4 میلیونه امریکایي ډالر نغدي جایزه ورکول کیږي. همدا ډول په دویم نمبر راتلونکې لوبډله یعنې فاینل کې ماته منونکې لوبډلې ته به 2 میلیونه امریکایي ډالر ورکول کیږي. آی سی سی وایي چې نړیوال جام هغه لوبډلې چې په نیمه پایلوبه کې د سیالیو څخه بهر شي 80,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي، چې ټول 180,000 امریکایي ډالر کیږي. نغدي جایزه به هغې لوبډلې ته ورکول کیږي. هغه لوبډله چې په ګروپي سیالیو کې بریا خپله کړي 40,000 امریکایي ډالر، چې د ټولو لوبډلو 180,000 امریکایي ډالر کیږي، او په ګروپي سیالیو کې لومړی مقام خپل کړي 100,000 امریکایي ډالر جایزه، چې ټولې لوبډلو ته 600,000 ډالر کیږي ورکول کیږي، چې په مجموعي ډول ټول 10 میلیونه امریکایي ډالر شول. د یادونې وړ ده چې اسټرالیا یوازینۍ لوبډله ده چې تر ټولو زیات 15 وارې نړیوال جام ګټلی دی. اسټرالیا په 1980 کې د لومړي ځل لپاره نړیوال جام ګټلی دی، دوهم ځل لپاره یې په 1999 کې، د دریم ځل لپاره یې په 2003 کې، د څلورم ځل لپاره یې په 2007 کې، او د پنځم ځل لپاره یې په 2015 کې دغه د اتلولۍ جام ګټلی دی. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. والسلام.